أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء او هر کله چې تاسو طلاق ورکې خزو ته فبلغنا اجلهن پس ورسیږي هغي نیټه خپلې ته فلا تعدلوهن پس ممنه کوي تاسو دوی لره ان ينكحن ازواجهن د نکاح کولو د دوی ازواجهن د خپلو خاوندانو سره اذا تراضوا هر کله چې راضي شي دوی بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په ښه طریقې سره ذالک په دې سره یوعظ به نصیحت کولی شي به یوعظ به نصیحت کولی شي هغه چاته من کان منکم هغه څوک چې وی د ستاسونه یؤمن بالله چې ایمان لرون کی وی په الله تبارک وتعالى باندې والیوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې ذالکم ازکا لکم دا ستاسو د پاره ډیره پاکیزه ده دا ستاسو د پاره ډیره پاکیزګی ده واطهر او صفائی ده یعنی دا طریقه د ستاسو د پاره ډیره د پاکیزګي او د صفای ده والله يعلم او الله تبارک وتعالى پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ والوالدات او میندې يرضعن رضاعت کوي پید ور کوي اولادهن خپل اولاد ته حولین کاملین 2 کاله مکمل لمن د هغه چا د پاره د حکم دی اراده چې غواړي ان یتم الرضاعه چې پوره کی موده د رضاعت موده د پيو ورکولو وعلى المولود له او په مولود له یعنی په پلار باندې رزقهن خوراک د دغه زنانو دی وکسوتهن او جامه د دوی د بالمعروف په ښه طریقه باندې د دستور مطابق لا تکلف نفس تکلیف به نشي ورکولې یو کستا الا وسعها مگر د هغه د وس مطابق لا تضار تکلیف به نشي ورکولې ضرر به نشي ورکولې والدتن مورتا بولدها د بچی په وجه باندې د هغه د بچی په وجه باندې ولا مولود له او نه په پلار ته تکلیف ورکولی شي بولده په وجه د بچی ددو وعلى الوارث او په وارث باندې هم مثل ذالک په مثل د دې یعنی په مثل د دې نان نفقه او خرچه وغیرہ په وارث باندې هم دي وعلى الوارث او په وارث باندې مثل ذالک په مثل د دې فان ارادا فصالا پس که چرته اوغاړي دا دواړه د مور او د پلار د ماشوم اوغاړي فصالا جدا کول د پيونه کټ کول عن تراد پر زامندی سره منهما د دې دواړو وتشاورن او په مشوره سره فلا جناح علیهما نشته د سګونا په دې دواړو باندې وان اردتم او کچری تاسو غواړئ ان تسترضعوا دا چې طلب د رضاعت وکي د بل چا نه ورته د پيو د ورکولو تقاضا وکي دای ورته اونیسي اولادکم خپل اولاد ته فلا جناح علیکم نشته د سګونا پتاسو باندې اذا سلمتم هر کله چې اوس پاره تاسو ما هغه سو اتیتم چې ورکړی دي تاسو ما هغه سو اتیتم چې ورکول کړی دي تاسو یعنی ورکول مقرر کړی دي تاسو بالمعروف د دستور مطابق واتقوا الله او يرګه د الله تبارک وتعالى نا واعلموا او په شی ان الله چې بشکا الله تبارک وتعالى بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوي بصیر لدون کې دي والذین او هغه کسان یتوفون منکم چې وفات شي مړ شي د تاسو نه ويذرون او دوی پریک دي ازواجن خزه بیبیانه یتربصنا نو انتظار بکوي دوی تیروي به دوی بانفسهن پخپلو ځانونو باندې 4 اشهرن سلور میاشتې وعشرا او لسرزي فاذا بلغنا پس هر کله چې ورسیږي دوی اجلهن نیټه خپلې ته فلا جناح علیکم
پس نشته دی څه ګناه په تاسو باندې فی ما د هغه څه په باره کې فعلنا چې ویې کړي دا زنانا فی انفسهن د خپلو ځانونو په حقله بالمعروف د دستور مطابق والله او الله تبارک وتعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ خبیر خبردار دی ولا جناح علیکم او نشته دی ګناه په تاسو باندې فيما په هغه څه کې عرضتم به چې اشاره وکړي تاسو په هغه سره من خطبه النساء د نکاح د پیغام النساء د غخذو ته او اکننتم یا پټو ساتي تاسو فی انفسکم په خپل زړونو کې علم الله علم د الله تبارک وتعالى ته انکم چې بشک تاسو ستذکرونهن ستذکرون زرد چې ذکر به تاسو وکې هن دغه زنانو ته ولکن لا تواعدوهن لیکن تاسو وعده د نکاح مګوي د دې سره سرا په پټه باندې الا ان تقولوا مگر دا چې تاسو وایي قولا معروفا خبره بهتره ولا تعزموا او تاسو اراده مکوي عقده النکاح د تړلو د نکاح د عقد د نکاح اراده مکوي حتی یبلغ الكتاب تر دې پوري چې ورسیږي کتاب یعنی عدت اجله خپل نیټه ته وعلموا او پوه شي ان الله يعلم بشک الله تبارک وتعالى پوهیږي ما په هغه څه باندې فی انفسکم چې تاسو په زړونو کې دي فاحذروه پس او یریږي تاسو د الله تبارک وتعالى نه وعلموا او پوه شي ان الله چې بشکا الله تبارک وتعالى غفور حلیم بخون کې او بردبار صبر کوونکې دی